او د دې ماشومانو بل حق تعلیم دی. ډېر خلک په دې خپلو ماشومانو باندې تعلیم نه کوي. که دا تعلیم ونه کړي، دا تربیه نه شي، خو له دې نه یو بېخونده انسان سبا جوړیږي. یو پوډري ترنه جوړیږي، یو قمارباز ترنه جوړیږي، یو چرسي او نشهیي ترنه جوړیږي، یو داسې شخص جوړیږي چې د ټولنې په اوږو باندې بار کیږي، ټولنې دپاره مضر جوړیږي، بدماش جوړیږي، یو قطع طریق او مفسد انسان له دې نه جوړیږي. خو که تا ښکلی مدرسې ته ولیږه، جومات ته دې ولیږه، ملا صاحب مخې ته دې کښېنه او هغه به دې الله دین درته ورزده کړي. مکتب ته دې ولیږه، یوه بکسه دې ورته واخیسته، الله بچیه خط زده که، تعلیم وکوه، د الله عز وجل دین زده که. دې نه به یو سالم کس را لوی شي، یو سالم انسان به له دې نه را لوی شي. دا په تا باندې حق دی، ته به د خپلو ماشومانو باندې تعلیم کوې. او بل حق دا دی چې نیک سلوک ورسره کوه. د خپلو ماشومانو سره هر وخت وهل، ټکول، هر وخت غوسې، دا نه دي مناسب. ته د الله پیغمبر وګوره، د خپلو لمسیانو سره څنګه خوش طبیعتي کوي، په اوږه باندې سواره کي. داسې روایتونه هم شته چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خطبه وایي صحابه کرامو ته، او په دې اوږه باندې حسنین کېنولي دي، خطبه وایي او د خپل ماشومان یې په غېږه کې اخیستي دي. داسې هم شته چې د خپلو ماشومانو سره لمسیو سره ټوکې کوي. د خپلو ماشومانو سره خوش طبیعتي م وکوئ، د خپلو ماشومانو د تربیې غم م وکوئ. هر وخت وهل، ټکول، کنځاوې، بېخونده حرکات و سکنات، دغه ماشوم د بېخونده او بېحیا رالویږي. سبا ته یې کتله منکراتو منع کویم، دا بیا نه منع کېږي. نو کوشش به دا کوو د خپلو ماشومانو سره به نیک سلوک کوو، نیک چلند به ورسره کوو. کله چې نیک کار وکوو یو انعام ورکه، کله چې یوه غلطي ترنه وشوه سترګې ورباندې پټې که، که بیا یې تکرار کړه بیا یې ګوښئ، د خلکو په مخ کې شرمومه، ګوښه یې بیا پوی که. ګوره بچیه نن دې دغه کار ترسره که، دا ډېر غلط کار و، خلکو ډېر در پورې وخندل، تا ورته پام نه و. بیل یې پوی که او په نرمه یې پوی که، په خوږه یې پوی که.